د ولایت مقام دروازې د ولسونو پر مخ خلاصې دي او د ټولو ولسونو ستونزې به د حل په موخه مخامخ اوري. دغه څرګندونې د لغمان والي رحمت الله یارمل نن د پنځشنبې په ورځ د سرطان په 26مه نیټه د مرکز محتلم اړوند او مرزیو د سیمې لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو سره په لیدنه کې وکړې. په پیل کې د مرزیو د سیمې اوسیدونکو مولوي رفیع الله روخان، ملک عثمان پتنګ، ولسوال رفیق، مولوي عزت الله فیاض او عزت الله خاکسار په خپلوار سره خبرې وکړې او ټولو خوښي وښوده چې د لغمان والي ستونزې او وړاندیزونه د حل په موخه مخامخ اوري. د مرزیو د سیمې راغلو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو یادونه وکړه چې دوی تل خپل حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دي او په هر حال له ولایتي ادارې سره ولاړ دي. راغلو قومي مشرانو زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکي د انکشاف ملاتړ کوي، خو د سلامځای پارک په اړه یادونه وکړه چې د دوی هدیره ورسره زیانمنېږي. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل د مرزیو د سیمې له راغلو قومي مشرانو مننه وکړه چې تل یې ستونزې د حل په موخه له مسؤلینو سره شریکې کړي. هغه ویل هر وخت د ولایتي ادارې دروازه د ولسونو پر مخ خلاصه ده او د ماموریت تر پایه به هر وخت د قومي مشرانو ولسونو ستونزې اوري او د دوی مشورو ته اړتیا لیدل کېږي. نوموړي د مرزیو مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې له اړوندو مسؤلینو څخه به د دغه پارک د چارو اړوند وضاحت ترلاسه او قومي مشران دي یو 15 کسیزه کمیټه جوړه ترڅو د اړوندې موضوع ته ښه رسیدګي شوي اوسي. ښاغلي یارمل زیاته کړه چې د ټولو اسلامي او ملي ارزښتونو پالل او ساتل سره کرښه ده او ډاډ ورکوي چې د هدیرې حفظ ته به ځانګړې پاملرنه ترسره کیږي. د لغمان والي وایي دوی به پخپله د سلامځای پارک سیمه له نږدې وګوري او د تخنیکي ټیم له ګزارش اوریدلو وروسته به د ولسونو د تشویش حل لپاره مناسبه لار پیدا کړي.